دا کیسه د یوې مسلمانو کورنۍ په اړه ده چې د انګراز د هندوستان څخه د 1940 د ویش په مهال لاهور، پاکستان ته کډوال یو زوروره هالو سترې ماڼۍ ته انتقالېږي، خو هلته یې ګوري چې یو هندو سپین ږیری هم هلته ژوند کوي. همدلته د دواړو خواوو ترمنځ حساسیت، دردونه او انساني اړیکې ښودل کېږي. د فلم دا پوښتنه راپورته کوي: دا انسانیت هم دی که مذهب؟ او د دې چې ولې ویش په وخت کې دومره پیښې او تاریخي وشولې. د فلم د دوو مشهورو اداکارانو په بنسټ جوړ شوی چې نوم یې امیر خان او سني دیول دی. مرکزي نقش یې سني دیول لوبوي او امیر خان هم د فلم په کې کار کوي او شبان عظیم علي فیضل هم کار کوي په دې فلمو کې. فلم به کله راځي؟ د فلم تر اوسه لا نه ده خپور شوی، خو خپرېدلو نیټه یې د 2025 کال کې ټاکل شوې او وروسته اعلان شو. اخر خبره څه ده چې سلمان خان او شاروخ خان دوی ګرد ولې چې دا فلم باید بند شي. د دې پورې دوی د اندرموتي سره سلمان خان جنګ وکړ. اندرموتي ته سلمان خان وویل چې اندرموتي ته ویل چې خو چوکۍ ماته راله که ته راسه فلمونو کې کار وکړه زه ستا پر چوکۍ کښېنم. اخر خبره څه ده؟ تاسو په دې کې څه وایاستئ؟ که چیرې سلمان خان د اندرموتي پر چوکۍ کښېني تاسو په دې کې څه وایاستئ ورونو؟ تر دې پورې شاروخ خان تر مخه دغه ویل چې دا فلم باید خپور نه شي. چې کله فلم دغه سو اندرموتي خبرې شروع کړې په دې وخت کې دغه شاروخ خان وویل چې موږ فلمونه جوړو، په دې کې موږ کار نه لرو. شاروخ خان شاته سو او ډېر اکټران شاته شول، خو سلمان خان رامخ ورته ویل مخامخ جواب ورکړ چې خپل چوکۍ ماته راله که